یو انسان درته ووایي چې دا کار دې ولې کړی دی، ملامت دې کړي یا عتاب درکړي یا در باندې غصه شي، څه احساس لري؟ خو کله چې قیامت په ورځ درته الله پاک ووایي چې ای زما بنده د فلانه کار دې ولې کاوه، څومره د ذلت، څومره د خفګان او څومره بد احساس به لرې ته په دغه ورځ باندې. څه به ورته وایي؟ کله چې د هر کار کوو، هره ګناه دې کوله، دا فکر له ځان سره کوه چې د قیامت په ورځ مې الله پاک د ټولو په مخ کې ودرئ او دا پوښتنه له مانه وکړي چې ای زما بنده دا کار دې ولې کوه؟ ما خو تا امر کړی په دنیا کې چې دا کارونه مه کوه، بیا دې ولې کوو؟ څه جواب به ورکړې؟ همدا اوس فکر وکړه، څومره سخته به وي. پلار دې تا ملامته کړي په یو کار باندې، څومره بد احساس کې، څومره ځان ذلیله احساسې. ملګري دي، دوستان دي ملامته کړي په یو کار باندې، څومره بد احساس لري. خو بیا فکر وکړه چې قیامت کې دې کله الله پاک ملامته کوي په یو کار باندې او پوښتنه درنه وکړي، خالي هم دومره درته وایي چې ای زما بنده دا کار دې ولې کاوه، ته به څه وایي؟ ځان سره فکر وکړه. هر کار چې دې کوو همدا پوښتنه ذهن ته راوله چې الله ته به څه وایم چې کله له مانه پوښتنه کوي.